الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله دا الله رب العالمين په فضل او په رحمت باندې په مونږ او تاسو باندې باران وشو او الله خپل فضل په مونږ او تاسو باندې نازل کړ. د زید ابن خالد رضی الله عنه روایت دی، هغه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سره ووتو د حدیبی مقام ته چې کوم دغه صلح دغه هم بیا مشهوره ده. فاصابنا مطر ذات لیله، ویوه شپه باران وشو. فصلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح، نو نبی علیه الصلاة والسلام په دغه سار باندې مونږ ته لمونځ وکړ، یعنې په مونږ به سار جمع مونږ ته راکړله. ثم اقبل علينا فقال، بیا نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته مخ راواړه او دی ویلي اتدرون ماذا قال ربكم، آیا تاسو پوهېږئ چې الله رب العالمین څه ویلي؟ قلنا الله ورسوله اعلم، نو مونږ ورته ویل چې الله او هغه رسول په دې باندې ښه پوهېږي. صحابه کرامو یو ډېره د قدردانی او د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر احترام کاوه. نو د ډېر د احترام د وجې نه به چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ورنه پوښتنه وکړله، ځینې وخت به په هغه پوښتنه دوی پوهېدل، هم دوی به ویل چې الله او د هغه رسول په دې باندې ښه پوهېږي. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، زما بندگان ځینې په ما باندې مسلمانان شو، یعنی ایمان په ما باندې ولاره او په همدې کې دایم په دغه کې مستمر شو، او ځینې داسې کسان دي چې هغوی کفر وکړو په ما باندې. بیا یې ویلي فاما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، چا چې دا ویلي چې باران مونږ باندې د الله په رحمت باندې وشو، د الله رب العالمین د طرفه رزق په وجه باندې چې الله رب العالمین مونږ باندې رزق نازلی، لکه څنګه چې آیت شریف کې هم الله رب العالمین وی وفي السماء رزقكم وما توعدون، په اسمان کې ستاسو رزق دی، الله رب العالمین د اسمان نه طرف نه تاسو ته رزق را نازلی. وبفضل الله، او د الله رب العالمین په فضل باندې. په یو بل روایت کې راځي چې مطرنا بفضل الله وبرحمته، چې موږ باندې باران وکړی شو د الله په فضل او په رحمت سره. په دې روایت کې ورسره رزق هم زیات دی. نو فهو مؤمن بي، نو دا چې دی په ما باندې مؤمن ایمان راوړونکی دی، زما مؤمن دی په ما باندې. الله رب العالمین ویلي کافر بالکوكب، او په ستورو باندې څنګه دی؟ کافر دی، یعنی ستوري نه مني. څوک چې د الله رب العالمین عبادت کوي بل شی به په عبادت باندې نه مني. د دې وجې نه د ایمان د اصولو نه داري چې الله رب العالمین وایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، څوک چې طاغوت باندې کفر وکړي، طاغوت معنا علما دا کوي چې هر هغه شی چې انسان د الله رب العالمین د عبادت نه اړي، نو هر هغه شی چې د انسانانو په ذهن کې دا وي چې دا د عبادت مستحق دی په غیر د الله نه، نو دا به ورسره په دې خبره باندې نه مني، بلکې دا به مني چې یو الله رب العالمین د عبادت مستحق دی او بس. واما من قال، او چا چې ویلي مطرنا بنوع کذا وکذا، ابل روایت کې راځي بنجم کذا، چې مونږ په پلانی پلانی ستوري د وجې نه په مونږ باندې باران وشو، فهو مؤمن بالکوكب کافر بي، دغه انسان په دغه ستوري باندې ایمان راوړی دی، د هغه بندګي کوي، او الله رب العالمین ویل چې دغه انسان په ما باندې کافر دی، زما عبادت نه کوي. نورونو کله په دې عامو خلکو کې ځینې وخت داسې شرکي خبرې خوري وي، نو دې ته توجه کول پکار وي، بلکې هر شی چې الله رب العالمین دغه مخلوقات او دغه انسانان او دغه ځمکې او اسمانونه الله رب العالمین پیدا کړي دي، نو په دغه هر څه کې متصرف الله رب العالمین دی. نو هر هغه کلمه او خبره چې په هغې نه د شرک بوی حتی راځي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.